وهاب شیخه د دوه ورونو کیسه وکړه د ملګرو ته ډېر وښه یاره وایي کیسو کې د خوند نشته داسې کیسه ورته وکړه چې تا د ملګري ته خوند هم ویلې وایي دا یو دوه ورونه یا وایي هغه یو د جومات امام یې ښاري صاحب یا او هغه یو وایي بدعمله غونډه کې د سیدوګانو دوکان به و نو د دې قاري صاحب به ورسره په دې باندې نه لګېدله چې یاره دا د ګناه کار دی مه کوه هغه به نور هم لکه چرس به هم څښل او وراني به یې کول لکه نو په دې ورسره قاري صاحب بلکل نه لګېدله نو سمود آباد یاره هغه سیدیګانو دوکان چې هغه وفات شو نو قاري صاحب په دې خفه مو لکه چې یاره رور مې مو داسې دغه مو وفات شو نو بدعمله و نو بس خلک به ورته تعزیت له راتللو یو به ویل یاره کار څونه بدعمله خو یاره په پلان کې ځای کې یو کار کړی و ډېر نیک کار یې کړی و چا به له یو تسلي ورکوله چا به له بل تسلي ورکول یو ساده غونډه کې پکې زمونږ غونډه کې د فلمونو شوقي نو هغه راغی قاري صاحب سره کېناستو واقعي خبره ده قاري صاحب ډېر زبردسته سړی و یاره جمعې په شپه باندې ما له سیډي او یو لس کیسټ یې راکړې چې دا وګوره هسې وګوره پیسې هم درنه نه قاري صاحب ورته یې پاسه مو ورته هره وایي هغه ته ډېر ښه شی